بلګری سوال کړل دا سوال داسې سوال لې چې ډیر خلک نه سبا کې داسې چې په دې حواله سره سوالات کې خاص کر کې ماته افسوس شي یا زمونږ په دې معاشره کې ډیر خلک داسې چې دا دومره شکیول مزاج خلک دي چې په وړه وړه خبره باندې دوه خپل په خزبانه شک کوي. دا دې ملګری سوال کړل چې زما دوه خزې دي او زه د یو خزې سره ظاهره خبره د شپې یو خزې سره ما بل خزې چې کوم دي غسار غسل وکړو نو په هغه باندې زما شک وشو. د شک نه بعد دی وی چې ما خپل خزینه تاسو کو چې تا ولې غسل کو نه دا خزي وی چې بای د دوی می خزي وی چې بای ماته چې کوم د احترام شوی دی په دغه وجه باندې ماته ما غسل کو نو دا که سوس لګیا دی ماته تقریبا د سار نه بریسته دغه د ټلیفونم کې میسیجم کې مولا جواب عمر کو داغه نه باوجود دغه په سمجھ کې خبره ناراضي لیکن د ویډیو جوړولو مقصد دغه چې ډیر شیخ خلک داسري چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي چې آیا زنانه ته احترام کې دي شي یعنی شي کې دي او کچري زنانه ته احترام وشي داغي څنګه کیفیت یا داغي چې کوم زنانه احترام وشي نو د زنانه او د نارینه په احترام کې سفر په داغي نه علاوه چې زنانه ته احترام وشي نو دی باندې به غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي او که غسل واجب کیږي نو کله واجب کیږي او که نه واجب کیږي نو کله نه واجب کیږي. نو ټول مخکنه خبره خدا ده چې څنګه نارینه ته غسل د احتلام کیږي یعنی په خوب کې هغه ته منی خارج کیږي ظاهره خبره ده خوب یې انسان شیطانی خوب داغه بذریعہ باندې پاغه باندې داغه ظاهره خبره ده منی خارج شي نو په داغه باندې په نارینه باندې غسل واجب شي. دغه شانتي زنانه تم احتلام کیږي په خوب کې او دا ظاهره خبره ده چې دا د انسان فطرت ته بعض خلک داسې چې دا بیماری نه ده د صحت یو علامت ته چې یو صحتمند کسي نو هغه ته احتلام کیږي او چې بیا حد نه زیات احترام کیږي نو دا بیا بیماری کې دي شي. اوس مثال د رافته نیمه کې چې کوم د چاته احترام کیږي هغه وادي نه شوی یو خو شادي شوه کسي هغه ظاهره خبره ده داغه منی خارج کیږي همستري کورواله کې داغه سره نو هغه ته احترام ډیر کم کیږي لیکن غیر شادي شوه بیا خاص کر کې نوجوانان چې کوم دي هغه ته زیات احترام کیږي په دغه حواله سره د ټینشن خبره نه ده لیکن چې کله زیات احترام کیږي نو د دغه وجوهاتوم کې دي چې دا نو سبا کې ظاهره خبره ده سوشل میډیا دور رہے او فحش فلمونه بیا فحش ویډیو بیا خاص کر کې ځوانان ګوري دا غي سره غو منی بیا خارج کیږي او چې کله دوی بیا خوب د کیږي نو په دغه په ذریعہ باندې د خوب کې د احترام په ذریعہ باندې داغونه منی خارج کیږي بعض کسان چې کوم دي د لاس او زنا کې او خپل ژوندۍ بربادي نو ټول نه مخکنه خبره ده چې بیا خاص کر کې چې کوم ځوانان دي هغه ته زما د درخواست چې خپل د نظرونو حفاظت وکړي بد نظری نه ځانو ساتي کني خپل ژوندۍ برباد کړي. نو د خبرې مقصد دغه چې څنګه نارینه او ته الکانو ته احترام کیږي د شان دي زنانو ته احترام کیږي په دې کې فرق دغه چې دغه چې کوم منی د منی فرق دی اوس نارینه چې کوم دي د هغه منی گاړوي او سپینوي رنگ سپینی او گاړوي او د زنانو چې کوم منی دا هغه باریک وي او کلري زیړ کلر وي یعنی زیړ کلر او باریک منی وي نو په دغه حواله سره چې کوم دي ډېر خلک د غلط فهمي شکار شي آیا زنانه تم احترام کې دي شي یعنی شي کې دي دغه کس کوم باقاعده ماته تصویرونه راولې غلي شي دا کلر رہی دغه سره تبې دا خپل د کور خبرې دي لیکن مقصد دغه ما ته مسله سمجھاو کړه بار بار به سمجھاو کړه د هغې نه باوجود میسج باندې میسج نو د دې ویډیو جوړول مقصد هم دغه چې کوم خلک خامخا چې کوم دي شک کوي نو شک ګره حرام دی او بیا چې څنګه چې زنانه ما تاسو ته مخکې خبره وکړه څنګه چې نارینه ته په خوب کې احتلام کیږي دغه شانتي زنانه چې کوم دي هغه په خوب کې ډیسچارج کیږي داغونه کچري منی خارج شي اوس بعض زنانه داسې چې هغه صرف خوب ویني لذت پکې حاصل کی په خوب کې لذت او محسوس شي لیکن منی نه خارج شي نو په دغه زنانه باندې غسل نه واجب کیږي او که لذت سره محسوس شي او دا لذت سره چې کوم دي منی خارج شي یا که لذت او محسوس شوی نه صرف منی خارج شي نو په دغه صورت کې په زنانه باندې بیا سده غسل واجب کیږي کچري دا زنانه غسل نه کی نو دا بدن پاکي په حالت کې کچري ډېر ش زنانه داسې چې غوته دې علم نه بیا خاص کر کې چې شروع کې بلوغت تک کې جنګي رسي غوته د دې مسلې علم نه نو دغه تاسو لپاره پکار ده چې خپل د بچو تربیت وکړي غوته دا مسلې خو د شریعت دا مسلې هغه نو په دغه وجه باندې چې چره زنانه ته احتلام وشي او دا غسل ونه کیږي په دغه صورت کې دا د څومره منځونه کړي دي منځونه نه دي شوي د قران مجید تلاوت لپاره جایز نه دغه منځونه به دوباره راګرځي او غسل بکی. نو امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.